د ژوند لار. حسینہ نازنین زالتا گلا ای حسینہ نازنین زالتا گلا زما آقا زما پیشوا درنز دوا نبی د پاک اللہ نبی د پاک اللہ ساد شیرین مون سروایم صلی اللہ نبی د پاک اللہ نبی د پاک اللہ زما آقا زما پیشوا درنز دوا نبی د پاک اللہ نبی د پاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې د زړه د سموالي په هکله باندې څه ناڅه وغږېدلو، خو په نننۍ خپرونه کې په دې باندې غږېږو چې د زړه نیغوالی او استقامت په څه باندې رامنځته کیږي. علما لیکي چې د زړه نیغوالی او د زړه استقامت په دوو شیانو رامنځته کیږي. اول، د هر څیز پر محبت باندې د الله رب العزت محبت ته ترجیح ورکول او د الله رب العزت محبت مخکې کول. نو کله چې د الله د محبت او د بل کوم شي د محبت ترمنځ تعارض راشي، باید د الله تعالی محبت ورباندې مخکې شي. د دې دعوه خو آسانه ده، خو په فعل سره دا ډیر سخت کار دی چې د امتحان په وخت کې بیا ښه معلومات کیږي. لکه چې علما لیکي عند الامتحان یکرم المرء او یهان. د امتحان او آزمایښت په مهال به بنده عزتمن کیږي او یا به سپکه ګرځي. نو یا الله خپلې مینې او محبت ته زموږ په زړونو کې داسې ځای ورکړه چې ستا مینې او محبت سره د بل شي مینه کله هم مقابله ونشي کولی. نو کله دی چې د هر څیز په محبت باندې د الله رب العزت محبت ته ترجیح ورکوله، د الله مینې ته ترجیح ورکوله، نو زړه به دې نیغ او مستقیم وي. چې زړه سم شه، زړه نیغ شه، زړه مستقیم شه، نور اعضا باندې په خپله سمیږي. دویم، د امر او د نهی تعظیم کول، او دغه اصل د الله تعالی له تعظیم څخه سرچینه اخلي، ځکه چې هغه امر کوونکی او منع کوونکی دی. تا چې د الله د امر او د الله د نهی تعظیم وکړه، تا د الله تعظیم کړی، ځکه چې امرم هغه کوي، نهی م هغه کوي. او الله رب العزت د هغو خلکو مذمت بیان کړی دی چې د هغه تعظیم نه کوي. الله فرمایي ما لکم لا ترجون لله وقارا. سورة نوح 14 آیت دی. څه دي پر تاسې باندې چې د الله د درناوي هیله نه لرئ؟ نو که د رب العزت د امر او د رب العزت د نهی تعظیم وکړه، په دې باندې به الله ستا زړه نیغ کي، الله به ستا زړه ته استقامت ورکي چې زړه دې نیغ او مستقیم شه، خوشبخته انسان یې.
د امر او د نهي د تعظیم علامې او نښې دا دي چې بنده تل د رخصتونو پسې لاړ نشي. علامه ابن قیم د دې مثال په الوابل الصیب کې لیکي. د مثال په توګه په اوړي کې د ماسپښین د لمانځه د ادا کولو لپاره ابراد راغلی، چې یعنې مونځ لږ په یخني کې وکړي، خو باید چې ډیر وروسته نشي. تل به په رخصت باندې عمل نه کوي چې دا یې ویلي دي چې ته به په اوړي کې مونځ په ابراد کې کوې او ډیر ناوخته ناوخته د ماسپښین مونځ کوې. همدارنګه په خوراک باندې ځان مړول رخصت دی، خو باید دومره ګیډه ډکه نه کړی شي چې خوراک یې ستوني ته راورسیږي، او نه دایما د ګیډې ډکول مقصد وګرځي، بلکه کله وږی کله موړ وي او کله کله خوندور سیز هم پرېږدي. د ګیډې په ډکولو کې معیار او مقیاس هغه حدیث دی چې رسول الله فرمایي ثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. دریمه برخه د خوراک لپاره، دریمه برخه د څښاک لپاره او دریمه د ساه اخیستلو لپاره. نو د امر او د نهی د تعظیم علامې او نښې دا دي چې بنده تل د رخصتونو پسې لاړ نشي. یو او بل دا چې نه ډیر تشدید وکړي. بیا هم علامه ابن قیم په الوابل الصیب کې د دې مثال بیانوي. د مثال په توګه په اوداسه کې دومره احتیاط کول چې د وسوسو حد ته ورسیږي او د هغې په وجه ورڅخه د امام سره تکبیر اولا ولاړ شي، یا هغه زیاته ورعه او ځان ساتنه او پرهیز چې یو څوک د عامو مسلمانانو ډوډۍ په دې خاطر ونه خوري چې شبهات پکې وي. نه به افراط کوي او نه به تفرید کوي، ځکه شیطان همیش بنده په افراط او په تفرید کې واقع کوي. همداراز د شریعت په هر کار کې باید چې حکمت او علت ونه لټول شي، ځکه دا کار د بنده په انقیاد او غاړه ایښودلو کې کمزوري پیدا کوي. بنده په دې مکلف دی چې د الله حکم عملی کړي، که حکمت ورته معلوم وي او یا معلوم نه وي. همداراز باید چې بنده د الله د اوامرو او یا نواهیو د پیمالولو له ځای څخه لرېوالی اختیار کړي او له الهي احکامو څخه بغاوت کوونکي خلک پرېږدي او د حرامو کارونو په لیدلو سره په غصه شي چې یا خو یې منع کړي او که توان یې نه وي نو باید چې ورباندې خفه او اندېښمن شي. نو درنو ورونو او درنو خویندو، که غواړئ چې الله رب العزت ستاسو زړونه نیغ او مستقیم وګرځوي، نو د الله رب العزت مینې ته په نورو مینو باندې ترجیح ورکړئ، د الله مینه په نورو مینو باندې مخکې کړئ. همدارنګه د الله د امر او د الله رب العزت د نهی تعظیم وکړئ. همدارنګه هر مسلمان رور او هر مسلمانه خور باید په دې تلاش کې وي چې د زړه د آفتونو او د زړه د ناروغیو علاج او درملنه وکړي. الله رب العزت په سورة یونس کې 50 آیت کې فرمایي: یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ای خلکو، تاسې ته د خپل پالونکي د خپل پروردګار له اړخه نصیحت راغلی دی او دوا د هغو مرضونو لپاره چې په سینو کې دي. همدارنګه الله رب العزت په سورة اسراء کې 82 آیت کې فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. او له قرآن څخه هغه څه رانازلوو چې د مؤمنانو لپاره ټول شفا او رحمت دی. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل کتاب کې اغاثة اللهفان فی مصاید الشیطان په دې کې لیکي: په قرآن کریم کې داسې ښکاره نښې او قطعي دلایل موجود دي چې حق څرګندوي او له باطل څخه یې بیلوي او د همدې په واسطه باندې د زړونو د مرضونو سرچشمې، شبهات او ناروا شهوتونه له منځه ځي. ځکه چې کله د قرآني دلایلو له لارې د انسان د علم، تصور او ادراک پاک شي، نو بیا به هر شي ته په خپل حیثیت او حقیقت سره ګوري.
د آسمان د څرمنې لاندې داسې کوم کتاب نشته چې د قرآن کریم په څیر په اوچتو مطالبو او واقعي دلایلو مشتمل وي. داسې بل کتاب نشته. قرآن کریم د شبهو او شکونو د لرې کولو لپاره حقیقي دوا او علاج دی. نو دغه علاج د بنده پر پوهې باندې متوقف دی چې دی څومره د قرآن کریم مراد او مطلب پیژني. کله چې الله تعالی یو بنده ته د قرآن کریم پوهه روزي کړي، د قرآن کریم پوهه ورکړي، نو حق ورته له باطل څخه ښکاره شي چې بیا یې د زړه په واسطه په ښکاره توګه داسې ګوري لکه څرنګه چې شپه او ورځ ګوري. کله چې الله د قرآن پوهه درکړه، په قرآن باندې پوه شوې، نو حق به د باطل نه داسې درته ښکاري لکه څنګه چې شپه او ورځ ګورې، پوهیږي چې دا شپه ده او دا ورځ ده. هلته به داسې پوهیږي چې دا حق دی او دا باطل دی. نن ورځ چې خلک حق او باطل سره ګډوي، اگر که په نامه ملایان دي، هغوی ته الله د قرآن پوهه نه ده ورکړې. د زړه د علاج په سلسله کې دا یقین لرل هم پکار دي چې بې له قرآني دلایلو د خلکو آرا او عقلیات یا خو د نورو خلکو په تقلید بنا دي او یا دروغ دي چې د حق په مقابل کې نشي ودرېدلی. او د شهوتونو له مرض څخه د زړه د شفا لپاره قرآن کریم د ترغیب او ترهیب اسلوب استعمال کړي دي. په ښه موعظې سره خلک له دنیا څخه بېرغبتي ته رابللي او د آخرت لوري ته تشویق کړي دي چې په دې اړوند له عبرت څخه په ډکو مثالونو او قیصو باندې مشتمل دی. خو کاش چې موږ په قرآن باندې پوهېدلی. قرآن کریم د بدو او فاسدو ارادو موجبه امراض له منځه وړي چې په دې طریقې سره زړه سمون مومي او زړه چې سم شي نو اراده سمه شي او بیا انسان هغه فطرت ته راوګرځي پر کوم باندې چې پیدا شوی دی چې بالاخره د هغې په نتیجه کې کسبي او اختیاري حرکات او اعمال اصلاح شي. دغه عملیه د بدن ظاهري صحت سره مشابهت لري چې کله جوړ شي او خپل اصلي روغ طبیعت ته راوګرځي او لکه څرنګه چې د بدن نمو او قوت په غذاګانو سره رامنځته کیږي، نو په همدې څیر زړه په معنوي اړخ کې د ایمان او قرآن په واسطه باندې تغذیه کیږي او کله چې تغذیه شي کلک او پیاوړی شي او پادشاهي یې مضبوطه شي او پر نورو غړو باندې واکمن شي، نو هر یو بدن او زړه دې ته اړتیا لري چې قوت واخلي، نمو وکړي، پیاوړی شي تر څو د کمال او سمون مرحلې ته ورسیږي. لکه څرنګه چې بدن مناسبې غذا او خوراک ته محتاج دی او له ضرري شیانو څخه حفاظت ته اړتیا لري، نو په همدې سیر زړه مناسبې روحي غذا او له ضرر رسونکو شیانو څخه وقایې او ساتنې ته اړتیا لري تر څو نمو وکړي، سمون او اصلاح ومومي او دې کار ته رسیدل پرته له قرآن کریم او الهي وحی څخه ممکن نه دی. نو که غواړې چې الله دې زړه اصلاح کړي، که غواړې چې الله رب العزت دې زړه ته سمون ور په برخه کړي، قرآن ته رجوع کړه. ځکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. او که غواړي چې د خپل د زړه د مرضونو علاج وکړي، نو قرآن ته رجوع وکړه. ځکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. الله رب العزت دې موږ ته د قرآن پوهه را نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ په قرآني احکامو او اوامرو باندې عامل وګرځوي تر څو رب العزت د دنیا او آخرت ښېګڼې زموږ په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. نبی د پاک الله خدای دې نصیب کړي ورته حج د بیت الله. نبی د پاک الله
ای حسینہ نازنی نظر لتا گلاب ای حسینہ نازنی نظر لتا گلاب زما آقا زما پیشوا درنز دوا نبی د پاک الله نبی د پاک الله ساد شیرین مون سروایم صلی اللہ نبی د پاک اللہ نبی د پاک اللہ زما آقا زما پیشوا درنز دوا نبی د پاک اللہ نبی د پاک اللہ. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام غزالی صاحب په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې کې لیکي زړه د بنده لپاره ډیر قیمتي ګوهر د الله د معرفت ځای او د بیلابیلو علومو حکمتونو او د اوچتو معناګانو خزانه ده ځکه ټول ښه صفتونه او نیک خویونه په زړه کې پیدا کیږي نو د دغسې ارزښتناکو څیزونو خزانه باید له هر راز آفتونو او خطرونو څخه باید وساتل شي او هغه کارونه چې د بندگانو د ښویېدنې سبب ګرځي زړه خرابوي له سیر څخه یې منع کوي او تباهي ته یې رسوي د زړه آفتونه بلل کیږي چې هغه په څلورو آفتونو کې خلاصه کیږي اول اوږد امید لرل دویم بیړه کول دریم حسد کول څلورم لویي او کبر کول دا د زړه آفتونه دي او کم کارونه چې د بندگانو د استقامت سبب ګرځي زړونه ورباندې اصلاح کیږي کامیابي ته رسوي د زړونو ښه صفتونه او مناقب بلل کیږي چې هغه د زړه د آفتونو ضد صفتونه دي او هغه هم په څلورو کې خلاصه کیږي اول امید لنډول دویم بیړه نه کول یعنی په فکر او غور سره کار سرته رسول دریم د خلکو لپاره خیر او ښېګڼه غوښتل څلورم تواضع او عاجزي کول باید چې انسان په خپلې ټولې توانایي سره د زړه له آفتونو څخه ځان وساتي او په ځان کې د ښو صفتونو پیدا کولو لپاره کوشش وکړي او هغه حاصل کړي تر څو کامیاب شي همداراز د شهوت غلبه غصه کول بخل په ځان ویاړېدل ریا بدګماني غفلت مغرورتیا او داسې نور تباه کوونکي صفتونه چې ځای یې زړه دی باید چې بنده یې درملنه وکړي که چیرې یو څوک په خپل ځان کې د دغسې کوم بد صفت احساس وکړي نو په دې فکر دی شي چې هغه څنګه له منځه یوسي د مثال په توګه په خپل ځان او عمل باندې ویاړنه د دې مهلک صفت په لمنځه وړلو کې باید بنده دا فکر وکړي چې عمل کول خو زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږي خو دا هر څه د الله په پیدایشت او د هغه په فضل سره شوي دي ځکه چې د عمل دغه غړي او زما دغه توانایي اراده او حرکت دا ټول الله پیدا کړي او د هغه اراده پکې شامله ده نو ولې په خپل عمل یا په خپل ځان فخر وکړم حال دا چې زما ځان په مستقله توګه د هر څه نه دي کړي همدارنګه د زړونو د مرضونو په علاج کې دې ته هم باید پاملرنه وشي چې لومړی باید د مرض علت ته وکتل شي او بیا یې معالجه په ضد سره وشي نو لکه څرنګه چې د بدن د تودوخي یعنی د حرارت علاج په یخني سره کیږي او که د بدن مرض یخني وي نو علاج په تودوخي سره کیږي چې د دغه قانون له مخې د زړه د ناروغیو لکه جهل په علم سره بخل په سخاوت او مال لګولو سره او لویي په تواضع سره معالجه کیږي او د بدن د صحت اعتدال ساتلو قانون له مخې باید چې د زړونو صفات همداسې د اسراف حد ته ونه رسیږي د بخل علاج او درملنه به په سخاوت سره کوي
خو دومره مال به نه لګوي چې ته اسراف وکړي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه مرضونه چې زموږ په زړونو کې پراته دي د هغو علاج په قرآن سره وکړو. اوس په دې باندې باید پوه شو چې زړه په څه باندې ژوندی کیږي. علامه ابن قیم وایي د زړه ژوندون په ذکر باندې همیشه والی او په پرېښودلو د ګناهونو سره دی. ته ګناه پرېږده، الله همیش یادوه، په دې باندې به د الله زړه ژوندی کړي. امام ابن قیم رحمه الله وایي ما له خپل استاد شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله څخه اوریدلي چې هغه ویل څوک چې دغه کلمې یا حی یا قیوم لا اله الا انت د سهار د سنتو او فرضو ترمنځ 40 ورځې ووایي نو په دې سره به الله رب العزت زړه ژوندی کړي. کله دې چې د سهار سنت ادا کړل د هغه نه وروسته دغه کلمې وایه یا حی یا قیوم لا اله الا انت تر 40 ورځې پورې چې ته دا ووایې الله رب العزت به دې زړه ژوندی کړي. او لکه څرنګه چې الله تعالی د بدن ژوندون په خوراک او څکاک سره ګرځولی همداراز یې د زړه ژوندون په ذکر باندې په همیشه والي په انابت له غفلت څخه په لرې کېدو او د ګناهونو په پرېښودو سره ګرځولی. اما د زړه دغه ژوندون د رزیلو کارونو او بدو شهوتونو سره تعلق لرلو باندې کمزوری کیږي. لکه څرنګه چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه انسان مړ نه دی چې مړ شي او په مرګ سره آرام وکړي بلکې اصلي مړی هغه دی چې په ژوندو کې مړ وي. د ابن مسعود نه پوښتنه وشوه چې دغسې مړی څوک دی؟ هغه وفرمیل هغه چې نیک کار نه پیژني او بد کار بد نه ګڼي. نو اصلي سړی هغه دی چې د زړه له مرګ څخه ویریږي نه د بدن له مرګ څخه. موږ ګورو چې زیاتره خلک د بدنونو له مرګ څخه ویره او ډار لري خو د زړونو د مرګ پروا نه کوي او نه له دغه طبعي ژوند څخه پرته بل ژوند پیژني. دغسې حالت د زړه او روح د مړوالي په وجه رامنځته کیږي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه د الله رب العزت په یاد باندې همدارنګه د ګناهونو په پرېښودلو سره ژوندي کړو. او که نه مو الله یاد وي او نه ګناهونه پرېږدو یعنی نیک کار نه پیژنو او بد نه ګڼو نو بیا مو زړونه مړه دي. چې زړه مړ شه بیا به د شیطان د تباهي هلاکت او د بدبختیو کندو ته ورګذاروي. الله دې زموږ خویندې او ورونه ترې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د پاک الله نبی د پاک الله ستا د شیرین نوم سره وایم صلی الله نبی د پاک الله نبی د پاک الله ستا د اخلاقو خو صفاتو هیڅ مثال نشته دی دا حقیقت دی دا څرګند دی کې سوال نشته دی دا حقیقت دی دا څرګند دی کې سوال نشته دی د نور شغلې دکړې خورې په دې دنیا نبی د پاک الله نبی د پاک الله د نور شغلې دکړې خورې په دې دنیا نبی د پاک الله نبی د پاک الله زما آقا زما پیشوا درنز دوا نبی د پاک الله نبی د پاک الله ستا د شیرین نوم سره وایم
صلی الله نبی د پاک الله نبی د پاک الله ته چې پیدا د ګل پورا شوې لکه ګل ګلابا راوړه خوشبوئی دې د دنیا ته د سنبل ګلابا راوړه خوشبوئی دې د دنیا ته د سنبل ګلابا تورې تیارې د جهالت دکړې راړه نبی د پاک الله نبی د پاک الله تورې تیارې د جهالت دکړې راړه نبی د پاک الله نبی د پاک الله